د ننګرهار ولایت کوز کونړ ولسوالۍ کچړۍ څخه تر برکشکوټ سیمې پورې د 140 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د 12.8 کیلومتره په اوږدوالي د سړک جوړونې چارې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل شوې چې پکې ننګرهار والي د سکتوري او ټولګټو چارو رئیسانو د کوز کونړ او خاص کونړ ولسوالانو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. د دغه ولایت والي شاه محمود میاخیل وویل د کامې پل څخه تر برکشکوټ سیمې پورې شاوخوا 40 کیلومتره سړک د جوړولو منظوري 4 کاله وړاندې ترسره شوې وه چې د نیمایي سړک د جوړولو چارې له خنډ سره مخامخ وي چې په هڅو د ترانسپورت وزارت له لوري نن عملاً د کچړۍ سیمې څخه تر برکشکوټ پورې د 12.8 کیلومتره سړک د جوړولو چارې پیل شوې. هغه زیاته کړه یا سړک د نړیوال بانک په 140 میلیونه افغانیو مالي لګښت د 9 میاشتو په موده کې جوړیږي چې د شولډر سره به 8 متره عرض ولري او 9.5 سانتي به پرې قیر واچول شي چې ورسره به 3 واړه او غټ پلچکونه او 10 واشونه هم جوړ شي. هغه قراردادي شرکت ته لارښوونه وکړه چې د یاد سړک چارې په معیاري بڼه ترسره کړي او همداراز خلکو څخه وغوښتل چې په چارو کې د مداخلې پرته د سړک جوړونې د کیفیت څخه څارنه وکړي. تاسو ته معلومه ده چې دغه سړک یو برخه 4 کاله مخکې جوړه شوې او د مختلفو عواملو په اساس باندې دا پروژه دلته ودرېدله او 12.8 کیلومتره سړک چې دا باید په هغه وخت کې جوړ شوی 4 کاله مخکې پاتې شو. نو دې دپاره چې دا د خلکو دپاره یو لوی تکلیف و او تقریبا څو ولسوالۍ د دې نه ګټه اخلي. نو د انریپ د فایدامې او د ترانسپورت د وزارت مشترک یو پروګرام دی د هغې د لارې دا پروګرام جوړیږي دا سړک جوړیږي او 12.8 کیلومتره اوږدوالی لري چې 6 متره بیا قیریزي کېږي او 3 پلچکونه پکې دي 10 واشونه پکې دي په دې سړک کې ټول پې 1.1 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. نو نن موږ دلته راغلو چې دا افتتاح کړو او دا د دې ولسونو 4 کلنه ارزو وه دا نن سرته ورسېدله. په دې کې 9 میاشتو په موده کې به دا سړک جوړیږي او طبعا چې یو ځای کې سړک جوړیږي هلته انکشاف نور هم رامنځته کېږي د خلکو ژوند ښه کېږي. نو زه د دې ولسونو ته ټولو ته مبارکي وایم او د انریپ د پروګرام نه د فایدامې او د ترانسپورت د وزارت نه ټول مننه کوم. د مصرف په 140 میلیونه افغانۍ په دې باندې مصرف راځي. نو زما فقط خبره دا ده چې دغه معلومات موږ ځکه شریکوو د ولسونو سره چې ولس پوه شي چې دلته شفافیت موجود دی دلته فساد نشته دی او د قرارداد مطابق دغه سړک جوړیږي. نو د ولس نظارت زیات مهم دی او حمایت هم ډیر زیات مهم دی او بالخاصه په امنیت په ساحه کې که څه هم الحمدلله د کامې په نیولې د کونړ خاصه پورې دا سیمه مطلق امن ده یو عسکر نشته دی یو پوسټ نشته دی اما د دې سیمې امنیت د جلال آباد د ښار او د کابل د ښار نه بهتر دی او دا په دې خاطر باندې ده چې ولسونه غواړي چې دلته امن که ولسونه ونه غواړي نو په یو ځای کې امن ډیر مشکل دی چې راشي. نو زه د دې ولسونو نه د دې پروګرام د تطبیق او همدارنګه د امنیت پر راوستلو کې زیاته مننه کوم ځکه چې د ولسونو حمایت په امنیت حکومتداري او انکشاف کې نهایت زیات اهمیت لري. په ختیځ کې د NRAP پروګرام مشر انجینر محمد نذیر ډاډ ورکړ چې دا پروژه به په ښه کیفیت سره په معیاري ډول په ټاکلې موده کې ترسره شي. او دا معلومات درکوم والي صاحب ته د کیفیتو د تطبیق په اړه باندې پوره ګناه ورکوم او خلکو ته چې تاسو حق ده په موږ او موږ غواړو چې دا پروژه په ډېر کیفیت سره سرته ورسوو او تکمیل کړو په ډېر لږ وخت کې. د دې پروژې عرض چې کوم د 8 متره تخمین شوی ده چې 1 متر پکې شولډر ده او 6 متره خپله اسفالټ ده چې په ښه کیفیت به انشاءالله تکمیلېږي او 6.5 سانتي ضخامت د اسفالټو ده چې دا مکمل ډیزاین د موږ د کنټرول لاندې ده کوالټي بخش کې د موږ مکمل انجینران د کنټرول لاندې موږ البته د دې کنټرول د موږ د ولکې لاندې ده او همدارنګه د رئیس صاحب د فایدامې په همکارۍ باندې د ننګرهار
دې بجټ هم 100 باندې 100 میلیونه د دې پروژې قیمت ده چې دا به ټول د وزیر د والي صاحب په مخ کې د خلکو مخ کې د دې پروژې چې شرکت بلنده شوی ده انشاءالله په خپل معیار باندې دا تکمیلیږي چې دا سړک د کونړ څو ولسوالۍ سره نښلوي البته د ننګرهار له ولایت سره چې خاص کونړ ده سرکاڼو ولسوالۍ ده منوره ده او شلدان ده او د ولسوالۍ ټولې سره نښلوي په دې پروژه کې تقریبا 33 پلچکه موږ لرو چې مختلفو سایزه دي غټ واړه او همدارنګه 10 دانې واشه موږ په نظر کې ورته نیولې دي چې دې مکمل ډیزاین د موږ کنټرول لاندې ده بیا هم والي صاحب ته خلکو ته اطمینان ورکوم چې دا پروژه به انشاءالله د نورو پروژو سره متفاوته پروژه وي. همداراز د ټولګټو چارو رئیس انجینر حامد وویل د پروژې له چارو څخه به په ښه توګه څارنه ترسره کړي تر څو د سیمې خلکو ته په شفاف ډول یاده پروژه تطبیق کړي. موږ ورځ تر بلې د پروژو د افتتاح شاهدان یو او د والي صاحب هم والي صاحب څخه په خاص ډول زه هم مننه کوم چې د امنیت د راوستلو ترڅنګ سکتوري برخې ته یې خاصه توجه کړې ده او حتی په رسمیاتو کې او غیر رسمیاتو کې موږ ته همیشه سپارښتنې کوي چې خپلو کارونو ته متوجه اوسو او موږ هم دا ډاډ ورکوو چې شپه ورځ رسمیات او غیر رسمیات به موږ ته هیڅ مهم نه وي چې موږ به خپل چارو ته به په ښه ډول سره توجه کوو او د خپل وزارت په نمایندګۍ باندې زه تاسو ته ډاډ ورکوم چې د دغه سړک به نظارت کوو او په کوم شکل چې ډیزاین شوی ده په کوم شکل چې پلان شوی ده انشاءالله چې په همدې شکل به رغول کیږي او تاسو هم ډیر زیات مننه کوم چې تاسو دومره د پروژې سره علاقه‌مندي ښیئ او دومره لیواله یاستئ د خپل هیواد سره مینه لرئ تاسو هم ډیر زیات مننه کوم. په همدې حال کې د کوز کونړ ولسوال اسماعیل شینواري د خاص کونړ ولسوال قومي مشرانو ملک محمد ایوب حاجي محمد دین استاد غپوري او یو شمېر نورو د یاد سړک چارو وړاندې د یو غونډې په ترڅ کې ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې د څلور کلن ځنډ وروسته د دوی د سړک نیمګړې چارې پیل دوی زیاته کړه د یاد سړک په جوړېدو سره به د ننګرهار او کوز کونړ یو شمېر ولسوالۍ سره وتړل شي او له امله به په اقتصادي پوهنیز او نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه هم رامنځته شي. یادو مخورو همداراز دوی په سیمه کې د سیلابونو له ګواښ څخه د ځمکو د ژغورلو په موخه د اسنادي دیوالونو جوړولو د یاد سړک د مخکینی قراردادي د چارو اړوند څېړنې ترسره کولو پوهنیز روغتیا او نورو برخو کې د پاملرنې غوښتنې وکړې. قدرمن والي صاحب د کوز کونړ ولسوالۍ د سولې ولسوالي ده او ټولو فعالیتونو ته پکې د امن فضا برابره ده. قدرمن والي صاحب د هغه ورځې نه چې تاسې د ننګرهار په ولایت کې د والي په صفت په دنده شروع کړې ده ډېرې پروژې د ننګرهار ټولو ولسوالیو ته خو د هغې جملې څخه عملاً چې کار ته سپارل شوي دي په دغه یو میاشتو کې د کوز کونړ په ولسوالۍ کې زه ترېنه یو څه یادونه کوم. د کوز کونړ ولسوالۍ اړوند د کوز کاشکوټ د نجونو د لیسې تعمیر چې عملاً کار اخیستنې ته سپارل شوی دی د اسواب بابا متوسطه چې عملاً کار اخیستنې ته سپارل شوې ده. همدارنګه د کوز کاشکوټ کې د 260 کورنیو ته د پاکو اوبو شبکه عملاً کار اخیستنې ته سپارل شوې ده او همدارنګه کوز کاشکوټ کې یو د اوبو ویلو هم کار اخیستنې ته سپارل شوې ده. ستاسې د هلو ځلو له امله نن د هغې غونډې برخوالي مونږ کوم چې د کچړې نه نیولي بیا تر بر کاشکوټه پورې د 12 کیلومتره په اوږدوالي او په 6 متره برسه سړک چې د 4 کالو راهیسته یې کارونه په ټپه ولاړ نن عملاً تاسې افتتاح کوئ او دې ولسونو ته به د دې سړک په افتتاح او جوړېدو سره ډېرې ستونزې حل شي. ورونو اجازه راکړئ چې یوازې د جناب والي صاحب او له تاسې مننه وکړم چې په دغه غونډې ته مو موږ هم رابللي یو برخه مو راکړې او په همدغه بار به د تاسې سره هم خپل نظرونه شریک کړو. ورونو تاسې پوهېږئ چې لوی ننګرهار د کونړ مشر ورور او بلکې زموږ د زون په کچه د رهبرۍ ولایت دی. دا چې یاد ولایت څخه د کونړ دغه 3-4 پرتو ولسوالیو ته همدغه اوږد سړک غځېدلی دغه سړک د لارې په مسیر کې نهایت زیات خراب دی. زه د جناب والي صاحب نه بالخصوص د پایدامې د قدرمن رئیس صاحب نه هیله کوم چې دغه قیر او پوښ شوی سړک چې کونړ ته غځېدلی دغې ته خپله پاملرنه زیاته کړي
یوه غوښتنه د خاص شکل د جناب والي صاحب نه د دغه منطقې ولسوالي چې د افغان سر جمال الدین په نامه باندې دا تا ته هم پته ده چې منظوره ده تقریبا په دغه کې د خاص توجه غواړو که ولسوالي راغله یوې خوا به د خیوې ولسوالۍ ته سهولتونه زیات شي ځکه دا سهولت به همغلته پاتې شي او دې خوا ته به جدا سهولتونه شي نو بیا موږ ته ډېر زیات اسانتیاوې پېښېږي دغه ته د توجه غواړو. والي صاحب محترم ته پخپله د دې منطقې سړی ډېر معلومات لري. دا منطقه انشاءالله د تمدن نه او یا د حقوقو نه به بې برخې خو د علمیت په لحاظ موږ الحمدلله ډېر علمي کدرونه لرو، سیاسي خلک لرو، ښه علما لرو، ډېر ښه سپین ږیري لرو. نور د مواد مخدر په حساب باندې د قاچاق په حساب د اختطاف په حساب باندې نورې معاملې چې فرضاً په ولسوالیو کې کېږي، په ولایتونو کې کېږي یا په نورو مناطقو کې کېږي، لله الحمد په دې منطقه کې نشته. موږ په ولسي او منطقوي لحاظ باندې دې ته ولاړ یو والي صاحب چې د دې پروژې په حفاظت کوو، د دې به امنیت ساتو، دې سره به همکاري کوو. زه د پروژې په ارتباط باندې چې البته دغه پروژه دوه فیزو کې وه، یو فیز یې تکمیل شوی ده چې د کامې پرې نیولې تر کشړې پورې چې موږ تاسې ته ناست یو، او بله برخه یې تر برکاشکوټه پورې ده. لومړۍ برخه یې په ډېر ښه شکل سره بشپړه شوې ده او په هغه کې البته موږ او تاسې پلاوي به هم دا لیدلي وي. په دې کې تخنیکي مشران انجینر صاحبان هم پکې شته ده. دغه پروژه چې کومه البته بشپړه شوې ده په دې کې هم یو څه ناڅه ستونزې موجودې دي البته چې هغه باید اصلاح شي او هره پروژه د خپل ځان لپاره د خپل راتلونکي ترمیم لپاره د مینټننس په خاطر باندې یو څه فنډ لري. البته موږ به د مشرانو سره دا موضوع مطرح کوو او هغه به هم اصلاح کیږي. وروره د سړک ستونزې خو د ټولې منطقې ته معلومې دي چې سړک یو برخه 4 کاله مخکې دغه شوی وه، دا 40 کیلومتره او 12 کیلومتره شوی ده. موږ چې کوم ځای کې ولاړ یي همدې ځای پورې 12 کیلومتره سړک شوی دی او 12 کیلومتره 12.8 دا پاتې دی. نو د دې په دغه سره به دا سیمه د مواصلاتي لار دا خو سړک خو د ټول انسانیت دپاره او د ټول مخلوق دپاره د ژوند دپاره یو لوی ضرورت دی. او موږ د والي صاحب محترم نه د ده د راتګ نه د ده د تشریف اورۍ نه او د ده د کوښښونو نه په دې باره کې وکړو ډېر زیات ممنون یي او شرکت ته او د فیض عامې ریاست ته په اجتماعي مسایلو کې د ولس د خوا نه چې کوم کار په ولسونو باندې کېږي چې هغه اجتماعي برخه ده موږ دې ته ډاډ ورکوو انشاءالله. اوس زه د قدرمن والي صاحب نه د سره د راغلي ټیم نه د ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم د ده تشریف اورۍ نه او دی خپل کور ته راغلی دی. زه ورته یو ځل بیا ښه راغلاست او ستړي شوی یم او د ټولو ورونو ته زما دا دغه دی چې د ولس چې کوم اجتماعي برخه د دې کار په ولسونو باندې ده، ولس د دې کار حمایت کوي، ولس د دې کار ملاتړ دی. نو اوس چې ده اوس شکر دی په دې باندې د دې حکومت نه هم زموږ مننه ده، د حکومت هم زموږ چې دی ښه دی کوښښ چې وکړي که نه دې ځای پورې پوخ زموږ کلي پورې بر کونړه پورې خدای تعالی مهربانه شي حکومت زموږ تکړه شي او پوخ یې کړي که نه نو ښه به وي. بر کونړ ته هم زموږ خو د ولسونو هر ځای کې کار دی، زموږ د ولسونو ښېښېګانې دي، خورلنې ناستې دي، خورینه او ماماګانې سره او زو راځو به د خیره سره کونړ ته ځو، هر ولسوالۍ ته ځو، هر ولایت ته ځو، هر قریه ته ځو، هر منطقې ته سیمې ته ځو، درې ته پاس هم ځو، هلته هم زموږ خورینه او ماماګانې سره. نو موږ خوشحاله د دې حکومت نه هم خوشحاله یو، ستاسو انجینر صاحبانو نه هم خوشحاله یو او د دې ټولې اردو نه موږ خوشحاله یو چې دا سړکونه موږ ته پوخ شي. موږ ته سړک چې پوخ شو دلته به موږ ته حکومت د کارخانې به موږ ته جوړې کړي او کاروبار به جوړ شي. والي صاحب نه ډېر خوشحاله یو چې زموږ سره غم وکړو او موږ دې نه هیله غواړو چې نور دا کارونه هم راته او دې نه ډېر مطمئن او ډېر خوشحاله دي چې دا سړک زموږ جوړ شي نو زموږ ډېر سهولتونه ده او دې کې نه مریضان موږ وړو کامې ته نو کچه لاره کې ډېر موږ ته مشکل و نو اوس د هسپتال نه به موږ راځي هم د سړک به پوخي ډېر ژر به ځو انشاءالله تعالی دې والي صاحب نه. ننګرهار والي شاه محمود میاخېل وویل کوز کونړ ولسوالۍ کې همداراز د 990 میلیونه افغانیو په لګښت بېلابېلې پروژې پلان او تر کار لاندې دي او له خلکو یې د یادو چارو د ګړندیتوب په موخه د محلي ادارې له قانوني چارو ملاتړ او همکاري ترسره کولو غوښتنه وکړه. دفتر مشر همدارنګه د خیریت ولسوالۍ د ټولو امنیتي او ملکي ادارو استازو ډېرو قدرمنو مشرانو ځوانانو او د خاص پلان نه راغلي مشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
تر هر څه دمخه تاسو ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس جلال المآب محمد اشرف غني سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. واقع دا دی چې د افغانستان په هره سیمه کې په هر کلي کې چې یو د آبادۍ خښته ایښودل کېږي نو موږ او تاسې ټول باید په هغې خوشحاله شو. بیا هم چې په یو سړک باندې کلونو څوک تللی او راغلی وي او هغه رغول کېږي جوړېږي نو خوشحالي دوه چنده کېږي. کله چې زه ننګرهار ته راغلم نو زما توجه همدا وه چې امنیت فزیکي امنیت او بشري امنیت دا دواړه زیات سره مهم دي. بشري امنیت دې ته وایي چې خلکو ته کار پیدا شي، د خلکو ژوند ښه شي، تعلیمي نظام ښه وي، اقتصاد ښه وي، دا ټول په امنیت باندې تاثیر لري. انکشافي پروګرام ته باید توجه لکه څنګه چې زه امنیت ته توجه لرم د دې باید څو چنده زه انکشافي پروګرامونو ته توجه ولرم چې تر څو خلکو ته هغه بشري امنیت چې آرام ژوند او روزګار دی هغه باید پیدا شي. او د بشري امنیت راوستلو لپاره بشري سرمایه ډیره مهمه ده. بشري سرمایه همدې ته وایي چې موږ ښه تعلیمي نظام ولرو، ښه انجینران ولرو، ډاکټران ولرو، د زراعت متخصصین ولرو، د سړکونو متخصصین ولرو، نور په اوسني عصر کې کمپیوټر او دا نور شیان دي. ځکه که موږ غواړو چې په خپله سیمه کې او د نورو ملکونو سره سیال شو نو تعلیم اساسي شی دی. د دې سړک دوه درې مسایل دي چې دې باندې باید ځانونه سره پوه کړو ځکه چې د حکومتدارۍ یو لوی اصل دا دی چې ته صحیح معلومات خلکو سره شریک کړې. خو فساد چې کوم یو دی دا زموږ او ستاسې د بدبختۍ د وروسته والي او هغه د ټولو لوی عامل دی. زه بله یو مثال ویم. د سرخاب پل او د دوسرکې سره که تاسې تللی یاستئ دغه دویم سړک جوړ شو. دا پیسې مخکې موجود وي او سړک نه جوړېده خو بالاخره هغه شرکت والا ته مې ویلې چې قرارداد کینسل کړم که سړک جوړې. بس ویل چې سړک جوړوم قرارداد مه کینسلوه ځکه چې کینسل شي بیا هغه بلیک لیست کې راځي نو بیا ته بل قرارداد بیا نشي اخیستلی په بل ځای کې. نو سړک یې جوړ کړو، سړک هغه دی جوړ شو، سیستم ته روان دی، انشاءالله چې نور پایې او دا شیان ټول پکې لګېږي. یعنې د فساد په خاطر زموږ او ستاسې ټول کارونه شاته ولیدلي. دا سړک هم عین مسله ده. قرارداد مخکې کینسل شوی دی چې شرکت باندې چا حق دی عریضې کولی شي هغه به تعقیب کړو. خو دې دپاره اوس زړه بودجه خو لاړه ځکه په دولتي اداره کې دا ده چې ته پیسې سږ کال مصرف نه کړې نو دا بېرته دوران ته ځي، معنا چې دا پیسې د تا نه ځي. اوس د دې پروژې هغه څنګه چې لازمه ده چې هغه څه وشي هغه نه کېږي. اما دا چې دغه 33 پلچکونه جوړ شي، دغه 10 واښونه جوړ شي او د دې امواري او دغه ته برابر شي چې قیر ته برابر شي هغه څه ورته وایي تاسې بسکورس چې هغې ته به برابر شي نو په دې خاطر باندې کوشش به کوو چې قدم په قدم مخکې وځو. نو د خیوي ولسوالۍ کې دا اوس روانې پروژې او پلان شوې پروژې چې بیا تفصیل بیا وروسته ورکړم چې دا ساره ما حساب کوه 990 میلیونو په حدود کې پروژې په خیوه کې وایي. دا ډېرې پیسې دي. هغه ولسوالیګانې هر سړی وایي چې زه وروسته پاتې ما سره څه نه دي شوي ځکه دا یو عمومي مرض دی. هر ولسوالۍ فکر کوي چې زه پاتې شوی یم نورو سره زیات کومک شوی ځکه د دې سیمې لپاره دا دی چې هغه متوازن انکشاف د ولایت په سطح باندې هغې ته هم زموږ فکر دی او بیا په هرې ولسوالۍ ته او بیا په ولسوالۍ په سطح هم متوازن انکشاف باید رامنځته شي. ځکه زیاتره خلک یوه سیمه کې چې غواړي کار ونه شي وایي هلته ناامني ده. نو دا عامل شو بس بیا هغلته څوک نه ځي. تاسې ننګرهار کې ښه تجربه ده. تاسې دغه ناامنه ولسوالۍ چې کومې وې د بټي کوټ نه نیولې د شینوارو پورې دا ولسونو د امنیت راوستی.
صحیح ده چې امنیتي قواو قرباني ورکړه، امنیتي قواو د هغې ملاتړ وکړه، خو په یوازې امنیتي قواو مې نه کېږي چې ولس حمایت وکړي. تاسو ته پته ده همیشه چې زه په دې لاره ډېر تللی یم، نو ډېر خلک راته وایي چې دا خو ناامنه ده. ما وویل چې زه چې ته کوم حده پورې پوهېږم د هغه طرف نه دا امن دی. نو دا هغه تشویشونه دي چې زمونږ د نظام په مقابل کې د نظامی جګړې ترڅنګ یو تبلیغاتي جنگ هم روان دی او تا ضعیفه وښیي. دغه ولسونه چې دلته دي او دې همت وکړي او کړی دی تر اوسه پورې، زه فکر نه کوم چې هېڅ څوک دلته د دې دا سیمه نام نه. نو زه د تاسې نه مننه کوم، خو عمومي امنیت چې تاسې ساتلی دی زه واقعا د تاسې نه مننه کوم. د دې کامیاب نه نیولې تر کونړه پورې او کونړ خاص به ځکه نه یادوم چې مونږ خو د ولسوال صاحب رعایت یې وادي ولیده، نو دا امنیت ولسونه راوړی دی. نو موږ او تاسې به خپل امنیت په خپله ساتو او د چا دپاره یې ساتو. زه به دلته والي یا به نه یم، ولسوال صاحب به وي یا به نه وي، عسکر به وي یا به نه وي، امنیت خو ځان دپاره ساتو. که خدای ناخواسته دا منطقه ناامن کېږي نو ضرر یې موږ او تاسې ته دی. موږ او تاسې داسې وخت هم لیدلی دی چې د کونړ خاص نه نیولې تر کامې پورې یو کور هم دلته نه و، یعنې یو کور هم دلته وجود نه درلوده. او همدارنګه ستاسې حمایت په حکومتدارۍ کې، په امنیت کې، په انکشاف کې ډېر زیات مهم دی. او موږ یوه هغه شفافیت مسله دا ده چې رئیس صاحبانو ته، شرکتونو ته، ټول ته دا ویل دي څه چې وي خلکو ته بیا تشریح کوئ. اوس دغه 6.5 متره سړک به قید کېږي، شورلرونه پکې شامل نه دي که نه. یعنې دا هغه شی دی چې سبا ته بیا چې معلومات یې شریک کړل بیا څوک هغه تبلیغ هم نه کوي که نه. او چې معلومات شریک نه کړي ولا چې کېدای شي دا به 8 متره وي. اوس بله ورځ ماته یو څوک لیکي چې دغه 40 متره سړک نه دی د عبدالخیلو د پیسودو تر منځ، دا 46 اوس 6 متره کم شوی دی، 40 شوی دی. نو ما ورته وویل چې ته دا خپل لیکلو لوستل هم د لږ صحیح وکړه، ځکه چې په خپله بیا 40 متره سړک دی نو 46 څنګه شو که نه. او دونه فاحش دغه څوک کولی نه شي په دې دغه کې. نو په دې خاطر ستاسې همت، ستاسې مېړانه، ستاسې مهاجرتونو کې چې زحمت ایستلی دی ټول سره پېژنو، ټول سره پېژنو. نو زه قابل د قدر دی، واقعا دا سیمه وروسته پاتې ده. او زه د کونړ د والي صاحب نه ځکه مننه کوم چې کله چې موږ 2 جمعې مخکې راوړو په شریکه باندې او د جلال آباد جمهور رئیس ارشد مشاور څرګند صاحب چې هغه د سړکونو او دغو مسؤل دی د پلونو، هغه هم را سره راغی، د زیړي بابا پل هم ولیده. او بیا ما او د کونړ والي صاحب په شریکه باندې د دې د جوړولو پیشنهاد ورکړ. نو زه ډېر امید لرم چې وبه شي. نو سږکال یې موږ تاسو ته 12 مکاتب د خیوې په ولسوالۍ کې جوړوو. دا چې نه پوهېږم چې کوم ځای دی دا اوس ما ته هم پته نشته دی، خو 12 مکاتب دلته جوړوو. خدای دې وکړي چې سرکند کې هم یو مکتب پکې وي او که نه کوشش به وکړو چې په بل پروګرام کې ونیسو. نو بیا هم نور وخت تاسې نه نیسم. نو خدای دې د یادونې وړ ده چې په روسیو کې ګڼ شمېر درېدلې پروژې د ننګرهار والي په هڅو د کلونو ځنډ وروسته پیل شوي دي.